د باچا خان خبرې. زه د قام د خدمت په ځای د آرام ژوند تېرول ښه نه ګڼم. ما د قام د خدمت دپاره شپې ورځې ته نه دي کتلي، دا که ساړه وي که ګرمي وي، باران وي که ګلی وي. زه که ناجوړه هم یم خو خپل علاج ته نه ګورم، نه په خپل جیل حیران یم. او زما خواهش او کوشش دا وي چې خپل قام د دنیا د نورو قامونو سره سیال کړم. زه به چېرته هم د خپل قام محنت او عزت خرڅ نه کړم. بس د قوم په خدمت کې دومره عرض کوم چې که بد او خطه شي نو تاسو د دې ښه او اهل کتاب فرنګي په حکومت باندې غور وکړئ چې د موږ له څومره حقوق راکړل، تعلیم یې څومره راکړو او په کومه ژبه کې یې راکړو. بد اخلاقي پیدا شوه که نیکان خلق، اتفاق راکې پیدا شو که بې اتفاقي، قوم مو غریب شو او که دولتمن، ښځې مو په کچرو او حوالاتو کې دي او که په کور کې دي، مقدمه بازۍ زیاتې دي او که کمې، د اسلام یې څه حال کړو. زما مذهب رښتینولي، مینه او د خدای د مخلوق خدمت کول دي. هر مذهب چې دنیا ته راغلی دی د ځان سره د مینې او ورورولۍ پیغام راوړی دی، او هر هغه څوک چې په زړه کې کرکه او کینه لري او هیڅ د ورورولۍ جذبه نه لري، هغه انسان د مذهب په معنا نه دی خبر. زه په خپله خاوره د امن، عدم تشدد او سوکالۍ دپاره کوشش کوم او د بل دپاره هم دغه جذبه لرم او د نن دنیا له هم دغه رویه خپلول پکار دي. نو ای زما ساده پښتنو وروڼو او ای زما د سیاست نه ناخبرو مولیانو صاحبانو، د خدای دپاره لږې سترګې وغړوئ، د دنیا د قومونو په سیاست ځان پوهه کړئ، د دنیا د سیاست نه قامونه خبردار کړئ. ګینې څنګه چې قرآن پاک کې الله تعالی موږ ته د ډیرو قومونو حالات بیان کړي دي چې تباه او برباد شو، د هغه قومونو په شان به د دنیا نه زموږ نوم ورک شي. پښتنو وروڼو لږ انصاف وکړئ، د خدای دپاره سترګې وغړوئ چې نور د اسلام فروشو او رشوتي ټټوانو په جالونو کې را نه شئ. خپل دوست خپل دښمن، د اسلام دوست دشمن او د بنینو انسان دوست دشمن وپېژنئ.